درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم تر دې مهاله مهمو خبرونو ته. ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 246 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ څخه نن یکشنبه 22 د حمل په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د اسلامي امارت ځواکونو په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې په تیره یوه میاشت کې د غلا، قتل، اختطاف او نورو بیلابیلو جرمونو په تور 246 کسان نیولي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د امریکا د یوې نوې فتنې څخه خبر ورکړی دی. ګلبدین حکمتیار ویلي دي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او د دې هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکي پلان لري چې په افغانستان کې یوه بله جګړه پیل کړي. حکمتیار زیاتوي چې نوی حکومت باید د پوره هوش او دقت څخه کار واخلي. حکمتیار په داسې حال کې د امریکا له لوري د یوې نوې جګړې د پیل د هڅو څخه خبر ورکوي چې تېره ورځ امریکا تاجکستان ته نظامي مرستې واستولې. ځینې پوهان شک کوي چې دا نظامي مرستې د تاجکستان له لوري د طالبانو مخالفینو ته ورکول کیږي. د افغانستان د تاریخ تر ټولو ستره اقتصادي پروژه پیلیږي. د طالبانو د حکومت ویان د خبرو په بنسټ تمه ده چې په پسرلي کې د ټاپي پروژې رسمي کارونه پیل شي. افغان حکومت وايي په مالی او امنیتي لحاظ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تیاری بشپړ شوی دی. ویل کیږي چې په دې پروژه کې به 12,000 افغانان په کار وګمارل شي. 400 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته په مستقیم ډول ګټه ترلاسه کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اسلامي امارت په حکومت غږ وکړ چې د خپل ولس غوښتنې ته احترام وکړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د ښځینه او نارینه دیني علماو په ګډون د افغان دیني علماو ملي ډیالوګ تر عنوان لاندې غونډه چې پکې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل ستر غږ وشو په کلکه هرکلی او ملاتړ کوي او دغه علماو غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ګڼي. منظور پښتين د ایران په حکومت غږ کړی چې د افغانانو سره ناوړه چلند ودروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د ایران په حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو سره ناوړه چلند بند کړي. منظور پښتين د ایران د حکومت ته ویلي موږ له ایراني چارواکو او خلکو څخه غوښتنه کوو چې له افغانانو سره مهربانه اوسي. دوی لا د مخه مظلوم او پریشان دي. روانه میاشت له ایران څخه د څه باندې 22,000 افغان کډوالو په زور راشړل شوي دي. د کډوالو چارو وزارت ویلي چې تېره ورځ 2,963 افغان کډوال له ایران څخه د نیمروز بندر له لارې په زور او داوطلب ډول هیواد ته ستانه شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس له دغه کډوالو څخه 2,261 په زور له ایران څخه ایستل شوي او 202 تنه په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د هیواد پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واک لرې کړی شو. د پاکستان قومي اسمبلۍ له 342 وکیلانو څخه 140 تنو د عمران خان خلاف یا د نه باور رایه وکاروله. د راپورونو له مخې نوی لومړی وزیر به سبا د دوشنبې په ورځ وټاکل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسیون مشر هم د عمران خان ته د عدم اعتماد رایې ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو که عمران خان له واکه لرې کړی شي د متحدان به د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ له امله د هیواد اقتصاد د سختو ننګونو سره مخامخ شوی او د پاکستاني روپۍ ارزښت د ریکارډ په کچه غورځېدلی دی. اوس مهال یو امریکایي ډالر په 115 پاکستاني روپیو تبادله کیږي. کابل کې د ترکیې سفارت ویلي چې د نیکۍ په نوم د اورګاډي په وسیله افغانستان ته رالېږدولې مرستې په غور کې پر 800 بېوزلو کورنیو ویشلې دي. یاد سفارت په یوه ټویټ کې ویلي چې ویشل شوې مرستې یې د خپل هیواد د سرې میاشتې ټولنې د داخلي آفاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږۍ ادارې په همکارۍ برابرې کړې وي. د ترکیې سفارت وايي له دې وروسته د هغو کورنیو شمیر تر 28 واوښت چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې شوي دي. افغان حکومت وايي بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د ویزو د ورکړې اسانتیا برابروي. د افغان حکومت د مرکز ځوایاند مرستیال په یوه ټویټ پیغام کې ویلي چې د رئیس الوزرا د مرستیال تر مشرۍ لاندې په اقتصادي غونډه کې پریکړه شوې چې د بهرنیو پانګوالو د جذب لپاره هڅې ډېرې شي. په کابل کې چاودنې یو امنیتي تن ټپي کړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ وایاند خالد زدران وایي چې دغه ماین د سړک غاړې په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و.
دی وایي په دې پیښه کې یو نظامي کس ټپي شوی او د چاودنې په اړه پلټنې روانې دي. قدرمنو لیدونکو دا د نن ورځې خبري ټولګه تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.